عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آغا انسانو چې الله رب العزت ولا ډیره پوهه ورکړې او ډیر علم ولا ورکړو او څنګه به د هغه سره پوهه او علم نو او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په شاګردانو کې هغه شاګرد و چې اکثر وخت یې د هغه سره یو ځای تیر کړی د دې نه مخکې چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه څه فضایل بیان کو یو اهم خبره د هغه په سیرت کې راځي چې نن سبا زموږ دپاره پکې یو لوی عبرت او د فایدې خبره پرته ده په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما و عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر دا خبره وکړه وهو جالس على منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناست دا خبره وکړه چې الله رب العزت دا پیغمبر په حق دین سره رالیږلی دی وانزل عليه الكتاب و بیا په قرآن نازل کړی دی فكان مما انزل عليه آية الرجم کم قرآن چې الله رالیږلی دی په هغې کې د رجم دا مسله الله رالیږلې وه قرأناها ووعیناها وعقلناها منگ هغه آیت لوستلی مو منگ یاد کړی و منگ پې ځان پوه کړی فرجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا بعده د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم خلک رجم کړی شوي دي او موږ هم وی دا کار کړی دی قرآن کې داسې آیت وه چې کې د رجم دا مسله وه او قرآن کې بعض آیتونه منسوخ شوي دي او د نسخ یو قسم دا دی چې لفظ منسوخ شي او حکم یې پاتې شي اوس قرآن کې دغه آیت نشته رجم ده قرآن کې اوس کوړي ذکر دي چې سل کوړي به خو د هغه چا دپاره چې هغه غیر شادي شوی او هغه زینه وکړي نو سل کوړي سزا ده یو کال د هغه شړل دي یا جیل کول دي خو دا پکې نشته قرآن کې اوس چې کم سړی چې واده کړي یا زنانه واده شوي او هغه زینه وکړي او پې ثابته شي دا به رجم کړي خو دا یو آیت و قرآن کې بیا منسوخ شو اوس حدیثونو کې خو دا مسله ښه واضحه بیان شوې ده د رسول وسلم حدیثونه دې باب کې شته چې هغه زیناکار چې واده شوی وي نو هغه به رجم کېږي قرآن کې دا نشته خو عمر بن خطاب وایي چې دا آیت و موږ اورېدلی عمل کړی دی فأخشى إن طال بالناس زمان زیریږم د یو خبرې نه چې به خلکو باندې به دا وخت تیر شي یعنې خلک به د صحابه کرامو د دور نه لرې شي علم به کم شي او څومره چې دا زمانه او دا وخت مخې ته روان دی د خلکو تړاو یا تړون د دین سره هغه کمیږي نو زه یېرېږم داسې نه چې یو زمانه راشي او یو کس به دا وایي چې ما نجد الرجم فی کتاب الله مونږ خو د الله په کتاب کې د رجم نه دی موندلی فیضلو نو ګمراه به شي او یو داسې کار به پرېږدي چې هغه الله رالیږلی دی او سبحان الله عمر بن خطاب رضی الله عنه چې د کوم کار نه یېرېدلی دی دغه شان شي وه لکه خوارجو کې بعض ټولګي فرقې داسې دي چې د دې نه منکر دي دا قرآن کې نشته او بعض معتزله هغوی هم د رجم نه انکار کوي هغوی قرآن کې نه دی راغلی بیا دا وایي چې وان الرجم فی کتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء رجم دا د الله په کتاب کې دا مسله راغلې ده د هغه چا په حق کې چې زنا وکړي او هغه واده شوی وي که نارینه ده او که زنانه ده او یو روایت کې داسې هم راځي امام ابو داود چې کوم راوړی کې ورسره زیاتي الفاظ دا دي وایم الله وایي زما دې په الله قسم لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها خلق به بیا دا وایي چې عمر
د الله په کتاب کې زیادت وکړو که نه وي دغه آیت به ما لیکلی وی چې د خلکو نه ګډوډ نه شي، خو بیا به خلک څه وایي عمر پکې زیاتی کړی دی. او دا ښه باقاعده یو حدیث کې راځي چې داسې آیتو امام حاکم دا روایت راوړی دی الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما البته، دوشن آیتو قرآن کې دا الله پکې حکمت و لفظ ولا منسوخ کو حکم پاتې شو او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د هغې وضاحت کړی. ما دا خبره ولې ذکر کوله د دې دپاره، یعنې عمر بن خطاب رضی الله عنه په هغه وخت کې یېرېدلی چې داسې داسې کسان را پیدا شي هغه به وایي چې قرآن کې څه دي هغه به منو چې قرآن کې نه یا به نه منو. دا مسله خو موږ ته حدیثونو سره واضحه شو. قرآن کې د رجم مسلې شتي نشتی اوس نشتی، آیت نشتی، منسوخ شوی حکم یې پاتې دی. دا موږ ته کوم ځای نه پته ولګېدې چې حکم یې پاتې دی؟ حدیثونو. نن سبا دا فتنه خورېږي ورو ورو د حدیثونو نه انکار، او د دې ټیکه یو څو ګمراهانو زموږ په علاقو کې اخیستې ده، هغه یاره بس قرآن کې چې صحیح هغه به منو. قرآن وایي داسې کتاب دی چې دې کې شک نشته، او صحیح خبره. نو حدیثونو کې هم هغه حدیثونه چې په صحیح سند سره ثابت دی په هغې کې موږ شک نه کوو. دا دین دا چې ته قرآن او حدیث یو ځای کې نو مکمل شي، ځکه چې الله دا قرآن را لېږلی دی بیانولو دپاره بیا رسول صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی. اوس یو سړی وایي چې زه قرآن منم خو بیان او وضاحت د هغې نه منم، دا څومره کم عقل دی. قرآن منم وضاحت د هغې نه منم، وضاحت خو رسول صلی الله علیه وسلم کړی که نه، او هغه حدیثونه دي، دا زه نه منم. یاره د دې خلکو نه ما ته ډېره کمقله فرقه بله نه ښکاري، ځکه چې په هره خبره کې به یې راګیری. ته چې لمونځ کې 4 رکعات او 3 او دا پکې او دغه پکې دا کوم ځای کې دا قرآن کې نشته. ته چې دا جنازه کې دا کوم ځای کې دي؟ د زکات ته تفصیل ته چې کې دا به کوم ځای کې راغلی؟ او ډېرې مسلې دي، ډېرې بې شماره په زرګاو مسلې چې ته به پکې راګیری، دا کوم ځای کې راغلی ده؟ قرآن کې اکثر الله اجمال کړی دی، خبره غونډه لنډه بیان کړې ده، رسول صلی الله علیه وسلم بیا د هغې تفصیل او وضاحت کړی دی. نو حالانکې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده، وایي زه یېرېږم داسې وخت به په خلکو راشي چې یو موړ سړی په پالنګ به یې ډډه وهلي او خلکو ته به وایي چې علیکم بکتاب الله، د الله دا کتاب مضبوط راونیسئ، په دې کې چې څه حلال دی هغه حلال دی او په دې کې چې څه حرام دی هغه حرام دی، او حدیثونو ته به نه ګوري. دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده. او دغه کیسه نن سبا باز کوي. زمونږ دپاره خو جی قرآن کافي دی، دا خبره ظاهره کې د عوامو ته ډېره ښایسته ښکاري. یاره وایي مولوي صاحب وایي چې زمونږ دپاره قرآن کافي دی، خو دی په قرآن عمل نه کوي. وجه دا ده چې قرآن کې الله دا وایي چې پیغمبر درته څه ویلي دي هغه ومنئ. نو پیغمبر چې څه ویلي دی څه کړي دي او موږ ته را نقل شوي هغې ته حدیث وایي، نو چې دی خو بیا قرآن هم نه مني دروغ وایي. او د دې د لاسه اصل کې د سړی یي بېدینه، نو د دې د لاسه د ډېرو اعمالو نه ځان خلاص کړي، ځکه چې هلته خو ډېر اعمال اکثر په څه کې راغلي؟ حدیثونو کې، او دا بېدینه دی، نو دی د دغه طرف باندې راتاو شي. نو یو کس د مخکې ورځو کې ما ته یو منکر حدیث یاد کو، وایي زه د هغه بیانونه ډېر اورم، ما ته وایي ستا ډېر اورم، او تاسو هم په بدعاتو باندې ښه رد کوئ او هغه هم په ډېرو مسلو باندې رد کوئ. ما ورته وایم ډېر ښه کار کوي چې دین بیانونه اوري، او دا ښه کار دی، خو تا اور او اوبه یو ځای کړي دي. زما بیان اوري د هغه اوري، زه خو پرچار د قرآن او د حدیث کوم، بل طرف ته یو سړی د حدیث نه منکر دی. زه چې په کومه مسله باندې رد کوم
په دې پې رد نه کوم چې دا په حدیث کې راغلی ده ما په دې نقطه ځان پوه وکړه زه چې پې رد کوم نو هغه په قرآن او حدیث کې نه ده راغلی او هغه چې پې رد کوي بلکې ټول عام منکرین د احادیثو چې هغوی پې رد په دې کوي وایي دا قرآن کې نه ده راغلی فرق دی یعنی چې زم قرآن او حدیث کې نه راغلی یعنی د سره په دین کې راغلی نه ده یو سړی وایي قرآن کې نه ده راغلی کیدای شي حدیث کې راغلی نشي کېدی نو چې دا وایي قرآن کې نه راغلی او زه یې نه منم او حدیث کې راغلی د اسلام نه انکار ونه کړو د اسلام نه انکار وکړو دا خبره زړه ته واچوي په دې ځان پوه وکړئ چې دین نوم د قرآن او د حدیث دی چې ته وضاحت تی جدا کو حدیث نه وي سړی وایي زه قرآن نه منم او حدیث منم داسې خبره شوه نیمګړی دین دی دی اصل کې مسلمان دی نه ځکه چې منکر دی الله د کلام نه که یو سړی وایي زه حدیثونه نه منم ما ته یو ورځ یو کس وي منکر حدیث دی یاره وایي ډېر د نر زوی هغه ملا ما ته وایي ولې وایي تا چې د صلات تسبیح باندې رد کړی چې ډېر حدیثونه ضعیف دي دا مسله مې ډېره خوښه شوه زه خو پوه وم په هغه باندې چې ده خو د حدیثونو سره نه لګي ما په دې سیرت نه دی کړی لکه څنګه چې ته کې ما دا مسله په دې نه ده رد کړې چې دا په قرآن کې نه ده په حدیث کې راغلی موږ یې نه منو ما دا مسله په دې رد کړې ده چې کومو حدیثونو کې راغلي د هغه سندن کمزوري دي او که دا په صحیح حدیثونو کې وای ما پې عمل کوو نو ماسې یعنې خوشحالېږم په دې اوس یو سړی رد کوي وي حدیث کمزوری دی ولې نه مني څه دی کمزور صحیح معقوله خبره سند یې نشتی په پیغمبر دروغ جوړ شوي دي زه ولې ومنم حدیث صحیح دی زه نه منم ولې وایي قرآن کې نه ده راغلی دا خو سراسر ګمراهي ده خو حدیث کې راغله که نه او که دا حدیثونه دي ته غزار کړو که نه نو اکثر دین به نړۍ او هغه به ختموي که ما تاسو ته ووایي چې قرآن خو 10 سپارې دی په هغې کې اکثر الله یعنی تا ته ویلې مونځ کوه منځه تفصیل شتي نشته زکات ورکوه روجې نیسه جهاد کوه ذکر د الله کوه د نکاح بعض مسائل د طلاقو بعض مسائل د کور بعض مسائل د ملک بعض مسائل دا الله را ذکر کړي دي وضاحتونه تفصیلونه بیا هغې رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي دا ډېره فایدهمنه خبره چې عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دې زمانه به راشي چې هغه به زه یېرېږم چې خلک به وایي چې یاره رجم نشتي ولې نشتي قرآن کې نه دی راغلی نو دا یاده کوي چې دا قرآن کې دا آیت وو بیا حکم پاتې دی او لفظ د آیت منسوخ شوی دی حدیثونو کې مسله شتي